سوچ کوي چې زه یو برانډ جوړوم د پرفیوم او هغه لبیات سه بریال نو مارک لول خو نو ماډه راځي ته خپل یو صرف دا یو پروډکټ نه دی چې مطلب دا یو پرفیوم مخه پروت او دا پرفیوم به بریال دی په دا خاتمه دا بریال ورستو به دا ډیر څه شته راي او ډیر څه بیرسي سمو خایا نه ابه نه خای ابه نه خای خو بهر حال ډیر خارو ته لګي مطلب په لګو پیسو خ پروډکټ مو خلکو لویر کو نو بس په سوچ باندې مونږ پرفیوم جوړ کړل ام پرفیوم د څلا پروډکټ روخ کړو نور هم بلا شي نه دي تقریبا 9999 روپے باندې هغه یو پرفیوم وو خو چې کله موږ دغه سمیل چې کړو نو دومره بیسټ نه وو د بریال پرفیوم نه علاوه بلکم برانډ روخ کولو لا یا بلکم پروډکټ لانچ کولو لا مې راځه کله هم د مو سٹارټ اغستلو مو مخکې بل انټرویو کې دا خبره کړې و چې مو ته یو موټر سایکل خرڅ کړو چې پر روان وکه چې منرل واټر به بریال په نوم باندې ته یقین په لا باندې کو پرون موږ د لاهور پلانینګ وو د بوجاوړ نه وو موږ ټول لاهور له موږ بزنس ویزټ وو خو چې بوجاوړ واقعیا مو کتل او بوجاوړ حالات مو کتل نو موږ د لاهور خپل بزنس چې کوم ټریپ هغه موږ ورستو کړو السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو ساقب افریدی د یو ځل بیا حاضر دی د یو نوی پودکاسټ قدرمنو کتونکو څنګه چې سلام معلومه ده ساقب افریدی سره کوم پودکاسټ نو پاکه ز اکثر وروړم د مختلف مکتب فکر سره تعلق لرونکي خلک وي خو اکثر مې کوشش دا هم وي چې د مونږه د سیمه د مونږ د وطن د مونږ د غوړې کم پوزټیو بدلون راوستل غوړي یا د غیر پر حل زلې کوي هغه کا کم سېکټر کې هم وي هغه کسان زه تاسو مخامخ راولم ډیر وګت پودکاسټ نه دی خو ډیر لاندم نه دی نو لہذا خو د ځون داسه اډاکو او په غور سره چې دی وکسو دا کم شخصیت چې مصر نو ست ډیر ملګری پیژني ینګ دی انرژیټک دی تکړه دی د الفاروق ريئل اسټېټ نه د خپل کاروباري حال زالو چې کوم آغاز د غي کړی دی وو د دې سره مختلف پروجیکټونه یې کړی دي څه اونګوینګ دي څه په مستقبل کې کوي خو د موږ چې نن د دغه کم پودکاسټ مقصد او مطلب دی نو هغه تاسو په سکرین باندې دلم شي بريال چې کوم پرفیوم دی دغه اول سره د سره به خبره اترې کو بريال پرفیوم دغه خيال یې څنګه راغلو بريال پرفیوم به مارکیټ کې څنګه وچاليږي ځکه چې یو شمېر برانډز دی پکې مستقبل کې نور څه سوچونه دي فکرونه دي کوم نور برانډ چې دی هغه شروع کول غوړي کنه غوړي دا د قسمه نور څه تپوسونه چې دی هغه متراوړي دي ډیر یو انسپایرینګ سټوري ده دغه ښاغلي کوم چې د موسره نوستای نو غوړو چې تاسو هم ته ځون انسپایر کو دغه ویډیو سره پورا وکړو د ټولو ناول فاروق صاحب هر کله یو ستړي وشي ته ډیر مننه ساقب بھائی لمر وخت راواله او لم قدرمن کا د مو اوس چې خلکو لپاره سوت شکریا ادا کوم فاروق صاحب د ټولو ناول ذهن کې دغه کوېسچن ور درومي چې مارکیټ کې مختلف برانډ دي ټیک شولا فاروق سوچ کوي چې زه یو برانډ جوړوم د پرفیوم او هغه لبیات سه بریال نو مارک لول خو نو ماډه راځي ته خپل یو او په مو خام لګيږي دغه څه واجه د خواجه زه خیال نه غواړم سمو خیال نه ابه نه خای خو بهر حال ډیره خارو ته لګيږي مولم دغه د خپلایت چې ډیر ښه احساس ورکوي نو په دغه مبارکي ورکو خپل یو نوماده ته سلیکټ کړی په کوم سوچ باندې فاروق صاحب چې مارکیټ کې مختلف پرفیوم برانډ دي تاسو برانډ به څنګه وچاليږي نو دا خو څه دوه ټول لاواله د بریال یو سوچ دی دا صرف د یو پروډکټ نه دی چې مطلب د یو پرفیوم مخه پروت او د پرفیوم به بریال دی په د خاتمه دا بریال ورستو به دا ډیر څه شته راي او ډیر څه بیرسي دا مونږ یو سوچ وکړلو مالګری یو سوچ وکړو چې دا څه کول په کور دی مونږ لا چې مارکیټ کې خلکو لا خپل پروډکټ پیش صحیح بیا هغه والي سره مونږ میټینګونه وکړل مشورې مو کړې خلکو سره خلکو ډیر ښه ایډیا مونږ لمنو شوې بیا پرفیوم مبارک مونږ چې کم سرچ وکړلو کم دغه موږ پرفیوم استعمال زیات ہے نن سبا ټینګ کې خو کوم مارکیټ کې حقیقت ډېر غاړه برانډ شته دی خو دا پته نشته چې دا چا برانډ دی او دا کم زنه راغلی دی مونږ یوز کوو سره راخلی اورډر په غاټ پیمنټ هم راخلی نو دغه وجه نه مونږ کوشش دا وکړو مونږ دا هغه وکړو چې مونږ پرفیوم جوړ کو خو چې مطلب په لګو پیسو باندې وي او موږ خپل پروډکټ وي او د مونږ د لوکي مطلب په لګو پیسو خ پروډکټ مونږ خلکو لویر کو نو بس په سوچ باندې مونږ پرفیوم جوړ کړلو نو ما خو
داسې نو مار چې سیده صفای پښتو ټکی دی لکه که څوک کوی چېرې بریال سم ونه نو بریال باید صفای پښتو خبره پښتو ټکی چې کم یو بیله ویلی شي کم یو کس له ویلی شي مونږ خلک د وګونې کوو چې بریالی اوسي بس هغې په نسبت باندې مونږ دغه شی دا کړی خلکو دا کوېسچن به هم پکې وکړم چې شاید ډېر داسې وي چې هغه یا په خپله نومه باندې یو پروډکټ چې دی هغه متعارف کړي یا د خپلو بچو په نومه باندې پروډکټ متعارف کړي او فاروق صاحب چې دی نو پروډکټ یې چې دی هغه اول لانچ کړی دی او هغې نه پس دو ماشوم چې دی هغه یې هم په دا نوم نومولی همداسې ده بلکل همداسې ده هغې مبارکي هم درته وایي خوشحال شو مننه پهله خو مونږ پرفیوم جوړ کړي وو هغې بریال نومه وه خو پسې چې الله پاک مونږ له ماشوم راکړی نو هغه بریال نومه شوله انشاءالله پرفیوم مې د هم بریال وي او ماشوم مې انشاءالله بریال وي په حقیقي معنو کې درته ووایه چې دغه کوېسچن هم دی چې ام پرفیوم د څه پروډکټ ته روغ کړو نور هم بلا شی نه دي څوک چې شی روبوسي څوک چې شی روبوسي تاسو پرفیوم څه خوښ کړل که پرفیوم دي خوښ دی ته پرفیوم استعمالوم خوښ مم دي او دا چې پرفیوم روزمره زندگی کې ډېر سړي ضرورت دی او استعمالم زیات دی او بل دا دو چې دا یو مطلب د سره چې یو برکتی پروډکټ دی ها لکه دا د مونږ پیغمبر اسلام خوښ کړی دی خوشبو نو بس په دا وجه باندې مونږ ته مطلب زرم خو کړلو په دا وجه مونږ جوړم کړلو صحیح په دا کې فاروق سے مودا کوېسچن غالبا چې شروع کې موږ خو دا به سره لګ اډ کو چې څنګه مختلف برانډ دي تاسو څه غواړئ چې کوم د سټریټیجی به تاسو د غلا اپنو او چې په هغه کې تاسو د خپل برانډ چې دا مخ په وړاندې لوړ شي کوم داسې تور طریقې ته تاسو اپنو او دا مهم کاروته ویل چې د هغه په موجودګۍ کې دا ټکي ځکه کوم ځکه چې مختلف برانډ دي چې هغه الریډي په مارکیټ کې ان هم دي هغه په موجودګۍ کې به د څنګه ګروشي نو چې مونږ کم پرفیوم جوړو یا کم خپل مطلب پروډکټ دی دا به مونږ په مارکیټ کې داسې خلکو ریپرزینټ کوو چې نورو نه مختلف وي او کوالټي به خابي نورو نه مختلف وي او پریټ په چکن دی دا ډیر کم وي ریټ به کم وي لکه دا اوس کم نن سبا په مارکیټ کې برانډ دینه پرفیوم چلیږي مونږ خپل تلی ویزټم کړه او چې مونږ تل تقریبا 9999 روپے باندې هغه یو پرفیوم وو خو چې کله مونږ دغه سمیل چې کړو نو دومره بیسټ نه وو صحیح نو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ خلکو له فائدہ ورکو ځون له فائدہ نه مونږ به صرف نوما به جوړ شي خو خلکو له فائدہ ورکو نو هغه حواله سب ان شاء الله مونږ چې کم پروډکټ په مارکیټ کې مقابله مونږ په دغه شی باندې کوو چې مونږ به کوالټي ښه جوړو مونږ به پیمنٹ کم وي مطلب دا څه ونی وي چې هغه څوک غستلای نشي مونږ کوشش به دا وي چې غریب نه غریب سړی درې مونږ پروډکټ وکړي او استعمال کی او خوشحال شي په صحیح دا مهم کله ګرځاو الفاروق صاحب چې د بریال پرفیوم نه علاوه بلکم برانډ روخکلو لا یا بلکم پروډکټ لانچ کولو لا مې رداشته ثاقب خان بالکل ردام شتاره او کوو به پر روان وخت کې ان شاء الله چې د خلکو د پوره کوششونه د مونږ دادي مونږ د اول نم د خبره کوو هر چاله په هر انټرویو په هر ویډیو کې کوو چې مونږ د خپل ځون نه زیاته فائدہ خلکو لور کول شو په کم شي کې به مونږ کوو نو هغه د مونږ کوشش دار ان شاء الله پر روان وخت کې چې منرل واټر به بریال په نوم باندې هغه نه بغیر په مارکیټ کې نه سبا روزمره ضرورت هم دی او خلک استعمالوي مو یوزم زیات دی چې هغه مطلب بریال منرل واټر به روسي بریال موږ لون کولای شو خلکو ویلې شو په لګ وخت ان شاء الله لانچ کېږي به او په لګ وخت به هغه سیټ اپ کېږي په لګ وخت به خلکو له ملويږي فلحال په اگست کې موږ پرفیوم اعلان کړی نو پرفیوم ان شاء الله په اگست کې مارکیټ لوزي دا مو کله ګرته ویل فاروق صاحب چې نن سبا دا به ویو چې ډیرو خلکو سره ډیر به داسې وي چې غوسه پیسې نه وي خو ډیرو خلکو سره پیسې مشته دی په دا نه پوهېږي چې دا پیسې موږ څنګه انویسټ کړو یا څه شی په داسې وکړو تاسو د انسپایریشن چا نه ته ملو شولو نو ته اوس مونږ دا پښتنه دا وکړه چې مطلب ته نزول ورسېدې او په کومه طریقه ورسېدې او ته دا حالت څنګه مطلب د نزول ځون دا کړلو په دا څه ورسته وړې راټه هیستوري پراتارو په دا مانس کې ډېر ټیټي اوچاته روغلي ډېر لوړ جاور روغلي دي خو مونږ چې کله هم د مو سٹارټ اغستلو مو مخکې بل انټرویو کې دا خبره کړې و چې مو ته یو موټر سایکل خرڅ کړی وو موټر سایکل کورس ګور دی پوره دفتر د سیټ اپ ته پوره بوړه د سیټ اپ کولو نو مونږ ویلا خپل موټر سایکل هم خرڅ کړو 125 او په باندې مو دفتر سیټ اپ کړی وو او مو بالکل د زیرو نه سٹارټ اغسته دی خو نن الحمدلله لږ سشتا دی بس په دا منډلانه ډیر روزیو چې د هر څه د څو ورځې ډېر غټ مهنت دی
پوه شو دا خبره خلکو سره پیسې دي انویسټ کوي نه نو دا نقصان یې خپل دی کله هم چا سره پیسې وي هغه انویسټ کوي فایده یې هغه لسي هغه پیسې ډېرېږي کاروبار او تجارت دغه چې کوم دی نبی علیه السلام دوام کړی دو او دا ښه خبره ده موږ خپلو ځوانانو هم دا خبره کوو څومره موږ د لوکې شتمن دي ځوانان دي پکار د هغه لوړ شي انویسټمنټ وکړي خپل کاروبار دی وکړي بل چا سره ما کوي خپل دی وکړي د لږو روپو سیټ اپ دی وکړي خپل دی وکړي خو کاروبار دی وکړي ته ذاتي ژوند متعلق یو کوېسچن دی نه کوم کاروبار هم کوي الفاروق ریئل اسټېټ ته نورې دي هغو ذکر نه کوم دا ویډیو کې بريال پرفیوم دی دغه سره چې توک شو اکثر مختلف اکټیویټیز کې چې دی هغه ډېر ښه یو اکټیو رول چې دی هغه کې پلی کوي چې دا ټورنامنټو کې څه کرکټ هغه هم درومې فوټبال څه وی ایونټ وی غلام څه یا چې دا کې پرنسته وی غول هم درومې بلکې چې کم داسې انساني هومینټیرین کم سیزونه وی لګا تیر ورستو سه بجاوړل تلیو یا ویډیو د مکتله دا څنګه مینج کوي ثاقب بای د سدو چې والا ډېر زیات مصروفیات وی او ستړي شو نن صبح سوچ مې کول خپل کور کې ونش پیډر نو وخت بجاوړ نه راغلو مول ځنن ریسټ وکم دا مو کوم خو ریسټ مقام نه مليږي چې وګ طرف لا د لوکې او د کوم ستونزې دي او ډېر زیات دي او خپکی ګو د لوکې او د کوم سم زړه درديږي صحیح ځکه چې وګ سوچ کم مجبوره خلک یا کم پریوتلی یا چا باندې تکلیف په موږ ټولو تکلیف نو موږ سره سخت درديږي خپکی ګو بیا هم زړه دا غوړي چې موږ ویل تلوړ شو دا سنا چې مطلب موږ وي چې بعد خپل په تکلیف کې موږ نه لکینو موږ دا غوړو چې موږ ویل تلوړ شو د خلکو تکلیف په خپل ختم کو خپل مرسته مدد وسو کو دا سه کم د سپورتس حواله څخه خبره وکړه ځوانان د موږ چې سپورټ یو سبوم دا ځوانان به سی و د موږ د لوکې نو ما به خکوي افریدي کوم نو ما به خکوي نو موږ دا غوړو چې موږ خپل ځوانان په هر میداني په هر ډګر سپورټ کو خو خپل ټیم ته وبوسو خپل کورم ته مخ کې ورستو کو خلکو لا ټیم ورکو ته یقین په لا باندې کو پرون موږ د لاهور پلانینګ وو د بوجاوړ نه وو موږ ټول لاهور له موږ بزنس ویزټ وو خو چې بوجاوړ واقعیا مو قتل او بوجاوړ حالات مو قتل نو موږ د لاهور خپل بزنس چې کوم ټریپ هغه موږ ورستو کړلو هغه له موږ ټیم ور کړلو ٹھیک نو موږ ضروری وګڼله ٹھیک فاروق صاحب بس تقریبا سیکنډ لاست کوېسچن دی نه کوم یو خو دا بوتل چې دی هغه ډېر زیات ان شوی دی مارکیټ کې ټول یې پیژني دا بوتل چې څوک داسې مو ویني نو ته پته لګیږي چې دا بریال پرفیوم خبر شوی یم چې تاسو څه نور فلیورز به وته ویو هغه هم کې روان دي نو آیا به پندغ بوتل کې وي کې به ډیفرنٹ وي مختلف وي موږ خو کوشش دا ده چې څومره خبر پرفیوم څومره ډیر روبو مارکیټ لزکه چې کله په وشمن ته مقابله کوي نو به ته دغه د هر کوالټي او د هر کوانټټي مقابله به ته کوي په هر طریقه به روبو سه موږ کبریال نو وخت کړي موږ دا غوړو چې مارکیټ کې موږ په کمپټیشن وکړو مقابله وکړو نو دا غره پر موږ پر روان وخت ان شاء الله نور پرفیوم هم شته دی یو دا نه دی چې مطلب دا یو بوتل موږ خلا پروت یو ډابا یو پیکینګ نه د سره ان شاء الله چې سالور پرفیوم هغه سری چاغار روان دي سالور روان دي او وسره بوډي سپری هم دا روان دي دوه قسمه بوډي سپری دي او دا غنه بغیر میسټ وي د دامر روان دي دوه قسمه او وسره چکن دی فیس واش فیس واش هم سره روان دی ان شاء الله ډېر زر به د مارکیټ لارو شي ټیک ډېر زیاته مننه فاروق صاحب اخیری کې همدغه تپوس دی پیغام به څه ورکول غواړو خپل ینګسټر لا خپل خلکو لا د خپل سیمې ولس لا به څه پیغام ورکوو نو ټولو خلکو له موږ دا پیغام دی چې اول خو به دا خبره وکړو چې څومره شتمن خلک دي په کوردارو چې موږ په د خپل لوکو په د خپل وطن کې په پریوتلو خلکو باندې خصوصي نظر وکړو او چې کم د موږ ځوانان دي هغه له موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو د خپل کوم استمنا او کوم قوت طاقت لای کړی د مازه کو د کاروبار ولګاو او روزو کاروبار کو له کاروبار کو خپل کاروبار کو لک سیټ اپ کو خپل سیټ اپ کو هو پیسې هغه انویسټم کو ویم غاټو ابل ازم موږ نه چا پښتنه وکړه چې موږ ګورو چې افریدي چې د غړ کاروباري اوس په ورستو افریدي ټکای رسي د سوجا کې د شي موږ په دا موږ خوشو یو چې مخکې موږ افریدي به خلکو په نورو مو پیژاندل خو نن الحمدلله افریدای چې څومره کسه مطلب کاروبار کوي خو چې موږ روان کم کول ینګ جنریشن غوله موږ دا پیغام دی چې هغه هم دغه شونته په خپل کاروبار او په خپل بزنس کې د خپل اکټیویټي او خپل سټیمنا ده کې نو فائدہ به ان شاء الله موږ ټول کوم لا او ټول خلکو له رسېږي
او ټول پښتانه پورې موږ دا پیغام د سره افریدي قوم نه صحیح ډیره مننه کوم وخت شول شو مننه اجي کتونکو دا د موږ سره د الفاروق ریئل اسټېټ او د بريال پرفیوم اونر جناب محمد فاروق افریدي هوپفلی چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي هم وي چې دا سه کیچینګ پوینټ سوبګه چې هغه په ذاتی توګه مو هم ډیر زیات خوښ شول چې یو کس وی چې هغه د خپل کاروبار د پر مو موټر سایکل خرڅ کړی وو ماشاءالله نن سبا یو ښه ویل سیټلډ پرسن چې دای شخصیت دی خلکو سره مدد کوي نن سبا نو که دغه ویډیو تاسو هم خوښ شوي وي لایک کو شیر کو کمنټ هم راته پیو کو فیسبوک پیج چې دی چینل چې دی هغه هم سبسکرایب کو تر بل ملاقات پرې سکه بفریدي لور کو اجازه چې ته اوسې ګو خاده باد بریالي اوسو دلو لا پاوه